ابراهیم علیه السلام چې کله وفات شو، الله جل شانه ته تپوس وکړو چې کیف وجدت الموت یا خلیلي، چې ای زما خلیله مرګ دې څنګه وموندلو، ای زما خلیله مرګ دې څنګه وموندلو. ابراهیم علیه السلام به ورته وایي چې مرګ مې داسې وموندلو چې یو سیخ وي، کنډتار وي ګرم، او هغه په لمدو مالوچو کې پروت وي، او د لمدو مالوچو نه هغه سیخ راوباسي. نو دغه شانتې د روح وتلو تکلیف به انسان ته وي، بلکې د دې نه هم زیات. الله جل شانه ورته وفرمایل چې دا خو ما پتا باندې آسان کړو، دا خو ما پتا باندې آسان کړو. دغه شانتې نور روایاتو کې راځي چې کله سیخ ګرم وي او دا په لمدو مالوچو کې راکاږي، نو دا مالوچ لامده وي، دا لمبه نه وي، خو د هغې مالوچو نه لوخړې لوګي ترې نه راوځي. دغه شانته چې د انسان دا روح ویستلی کېږي، نو دغه شانتې د ده نه به داسې لوخړې وځي